ننګرهار په چرګام ولسوالۍ چې یوه زراعتي ولسوالي ده، ډېری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دې ولسوالۍ یو تن بزګر حکمت الله وایي پخوا به یې په خپله ځمکه د کوکنارو او نورو نشه یي توکو کښت کاوه، خو اوس وخت دی چې د حرامو فصلونو په ځای حلاله کرکیله کوي. په خپلو ځمکو باندې حلال فصل کرو، لکه جوار شو، سیزن شروع کېږي، پلي دي، جوار دي او لوبیان دي، دغه کرو او دغه الوګان سیزن شروع کېږي د خیال سره وځي. نو موږ په خپلو ځمکو باندې تریاک او دغه شی نه کرو. کرنې ریاست نه موږ دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي. د پچرګام ولسوالۍ یو بل بزګر شفیق بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو اړینو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. موږ په خپلو ځمکو باندې نشه یي توکي، بنګ، کوکنار، چرس دا شیان نه کرو. الوګان، جوار، غنم دا په کرو چې حلال رزق دی. مسؤلینو نه غواړو چې موږ ته سرې تخمونه، اصلاح شوي تخمونه سرې دا راوړي، چې دا راوړي موږ په فصلونو کې واچو، موږ فصلونه به وشي. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني وایي په تیر کې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ یو شمېر مرستې شوي او ډاډ ورکوي چې د مرستندویو موسسو په همکارۍ به راتلونکي کې هم بزګرانو سره بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره شي. په مختلفو برخو کې خدمات دوی ته وړاندې کیږي ترڅو موږ وکولی شو دغه بوټي چې دلته مثال مخکې کرل کېده او حرامو د دې بدیل پروګرامونه موږ په نظر کې نیول. د دې ترڅنګ موږ هغه نباتاتو باندې کار کوو چې مثال دلته هم پر حاصله دي او د کوکنارو ښه بدیل کېدلی شي، لکه اینجا، لکه ځمکني توتان، ځینې نور نباتات دي چې مثال د کرنې اداره پې کار کوي ترڅو موږ وکولی شو د دې دپاره ښه بدیل پیدا کړو او بزګران د حلالو فصلونو استفاده وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله 0 ته راښکته شوې او هڅه کوي د بدیل معیشت پروګرام له لارې بزګرانو سره د باغونو جوړولو او نورو برخو کې اړینې مرستې وکړي.